بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د صحت او عافیت په هیله. په تیر ایتونو کې الله پاک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهرات یا امهات المؤمنین په اړه باندې بیان کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی و چې د خپل ازواج مطهرات ته فرمایه چې هغوی غوښتنه د امتیاو د په اصلاحي د ښه ژوند و او د امکاناتو کړی و تر څو د دوی په نفقه کې زیاتوالی رسول الله صلی الله علیه وسلم راولي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو میاشت ورڅخه خوابدی سوی و او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي و چې زما دغه ژوند دی او دغه طریقه به وي که چیرې تاسې د دنیا ژوند غواړئ او د دنیا ښایست او زینت غواړئ نو په هغه اسلامي طریقه او په هغه اسانه طریقه به زه تاسې ته هغه اسرحکن په اصلاح په سهولت سره به تاسې ته طلاق درکړم. ولې که چیرې تاسې الله او رسول غواړئ او دارالآخرت غواړئ نو بیا الله پاک د محسناتو پاکانو د داسې صابر کسانو دپاره بیا نو اجر ډېر لوړ اجر تیار کړی دی. بیا الله پاک فرمایي چې دا ورته ووایه چې یا نساء النبي ای د نبي ښځو ای د نبي ازواج مطهراتو له تاسې څخه چې هر یو په فاحشه مبینه باندې راتګ کوي یا یو ناکاره کار کوي هغه ته به د فین ډول عذاب ورکول سي، دوه چنده عذاب ورکول سي. د نور عامو خلکو د هم عامو ښځو په پرتله به دوه ډوله عذاب ورکول سي. بیا نو که چیرې د دوی څخه هغه قناعت و په اصلاح او اطاعت کوي د الله او د رسول د هغه احکامو مطابقت کوي او ښه اعمال کوي نو دوی ته بیا هلته چې عذاب دوه کرت ورکول کېږي دلته به دوه مرتین به تاسې ته هغه اجر هم درکول سي. یعنې څومره ښه چې کوئ د هغه بدله به دوه ډوله د نورو مؤمنانو په پرتله درکول سي او کوم څه بد چې کوئ د هغه بدوالی به دوه وارې تاسې ته هغه عذاب درکول سي. چون چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات میرمنې د امهات المؤمنین د نورو مؤمنانو د ښځو یا عموم کې د ښځو په رقم نه دي چې الله پاک هم د پسې آیات کې په دا نوي آیات کې فرمایي یا نساء النبي لستن كأحد من النساء. یا نساء النبي ای د نبي ازواج مطهراتو ای د نبي ښځو لستن تاسې نه یاست كأحد من النساء یو لږ د نورو ښځو څخه یعنې داسې نه یاست لکه دا نورو ښځې یا عموم کې دا ستاسې فضیلت و یا کوم موقف کې چې تاسې یاست چې هغه زوجت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د رسول زوجت دی داسې ډول سره نه چې تاسې ښځې یعنې د دوی څخه مطلق جلا یاست ولې دلته تاسې په یو موقف کې یاست په یو خاص ځای کې یاست. یعنې نساء النبي لستن كأحد من النساء ای د نبي ازواج مطهراتو ای د نبي ښځو لستن كأحد من النساء تاسې نه یاست لکه یو د امت د نورو ښځو په پرتله د هغو څخه یو څه جلا یاست فرق لري. یعنې چون چې الله عز وجل تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زوجیت سره او د هغوی په هغه یعنې تاسې چې په هغه سره مشرف سوي یاست چې اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات یاست نو تاسې لستن كأحد من النساء تاسې د هغه په رقم نه یاست د نورو ښځو په رقم نه یاست. څه فضایل لري او یو څه د موقف فرق لري نو یو څه احتیاطات به کوئ چې هغو څخه الله پاک فرمایي ان اتقیتن که چیرې تاسې پرهیزګاري کولی یعنې تاسې غوښتل چې پرهیزګاري وکړئ تقوا وکړئ فلا تخضعن بالقول نو نرمي مه کوئ په خپلو خبرو کې یا بالقول په خبرو کولو سره فلا تخضعن نو تاسې نرمي په خبرو کې یا اساني په خبرو کې مه کوئ فیطمع نو تمه پیدا کړي توقع پیدا کړي الذي هغه کس فی قلبه چې په زړه کې د دې مرض وقلنا او وایست قولا معروفه قول خبرې معروفه نیکي. ګورې الله پاک چې دلته په دې آیات کې فرمایي چې ان اتقیتن که چیرې تاسې اراده درلودله د پرهیزګارۍ یعنې که چیرې تاسې غواړئ پرهیزګاري وکړئ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي فی قلبه مرض هغه کس چې په زړه کې مرض دی هغه کس چې په اصلاح وایي فکر یې تخریب سوی دی هغه کس چې زړه یې د غلطو افکارو څخه ډک دی نو د هغه سره که چیرې تاسې په نرمۍ سره خبرې وکړئ ولې دا کسان خو معلوم نه دي چې کم کسان دي نو که چیرې عموم کې تاسې د اجنبیانو سره په داسې نرم اواز او په نرم خبرو سره او په بې له ضرورته لغات پرانۍ و لغات ګډولو سره خبرې وکړئ نو د هغه په زړه کې به تمه پرېوځي د بدوالي
او د نفاق و د منافقت و د فجر په تمه به د دغه کس په زړه کې هغه وخت پاتې سي او وابچول سي کله چې تاسې په خپلو اقوالو او په خپلو خبرو کې لطافت و په اصلاح او پوستوالي او نزاکت کښېږدي. علما داسې فرمایي چې وایي اصل کې د ښځو د ټولو ښځو کې د پوستوالي او په اصلاح او نزاکت او لطافت د خبرو کولو د نارینهو په پرتله باندې زیات دي. ولې نارینه یو څه داسې جبري او سختو او په اصلاح او مستقیمې خبرې کوي، ولې د ښځو په خبرو کې هغه نزاکت او لطافت او نرموالی شته. نو داسې هم فرمایي چې د علما چې وایي کله چې تاسې دغه ښځې چې داسې وکړي چې د اجنبیانو سره مخامخ کېږئ، نو دوی چې په خپلو خبرو کې هغه د طبیعي ډول څخه طریقې څخه هم یو څه جلاوالی راولي او هغه اضافه لغت پراني و اضافه لغتونه او هغه لهجه چې دوی یې لري هغه لهجه کې یو څه تغیر راولي تر څو دوی کې نور هم ښه پاکوالی راسي او وقلنا قولا معروفا او پاکې خبرې معروف قول او ښه قول دي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن أو قرار دي ونسي پاته دي سي في بيوتكن بکورونو کې خپلو، یعنی پاته سي ای نساء النبي خصوصا چونچه د دوی فضیلت پر نورو د دوی موقع پر نورو باندې لوړ دی. وقرن في بيوتكن ستاسې په خپلو کورو کې تاسې پاته سي ای ښځو ولا تبرجن او مه ښکاره کوئ یعنی زینت خپل تبرج الجاهلیه د تبرج او ښکاره کولو اظهار سره الجاهلیه چې کوم چې د جاهلیت په زمانه کې ول اول یعنی د جاهلیت په اوله زمانه کې چې د تبرج وو یا د خپل د اظهار د شایست وو د ښځو د خوا څخه، نو هغه رقم تاسې مه کوئ، په خپلو کورو کې پاته سئ. ګورئ د جاهلیت په زمانه کې به هم ښځې بې پردې وو بې حجابه وو، هغه د خپل بدن و لباس د ښایست او سینګار په مظاهره او ښکاره په ښکاره ډول سره به دغه د بد اخلاقي او بېحیایي وضعیت په هغه وخت کښې داسې مروج وو. ولې کله چې اسلامي شریعت اسلامي قانون او د اسلام مبارک دین په عربو په سیمه کې هغه پیدا کړي ظهور سو ښکاره سو، نو بیا یې دلته دغه کوم ګډوالی یا اختلاط چې د نارینه او ښځینه وو او کوم بې پردګي چې په دغه زمانه کې په دغه وخت کې وه، چونچې دلته ښځو د دې پر ځای چې خپله نفقه د شریعت د لارې څخه یا په یو قانوني لاره څخه خپله نفقه کوم چې اوس په اسلامي نړۍ کې همداسې ده چې په یو قانوني لاره او په یو ډېر ښه شکل سره دوی ته ورکول کېږي. هغه نو په داسې ډول سره چې اوس ګورئ یو نجلۍ چې کله پیدا سي نو د دې تر هغه وخته پورې چې دا به یې د خپل هغه د ژوند ملګري سره وخت شروع کړي، تر هغه وخته پورې پر والد و پر پلار باندې او یا که هغه نه وي پر ورور باندې او یا همداسې پر بل مشر باندې چې په کور کې هغه ولي د دې، نو پر هغه باندې دا فرض ده او داسې د فرضاینو څخه ده چې د دې ته نفقه ورکړي او د بدو څخه او یا د نورو د تمې و د نورو څخه د توقع یې وژغوري او په مکمل ډول سره د دې کم حلالې غوښتنې دي هغه ورپوره کړي. بیا نو کله چې هغه د دوی د ژوند ملګري سره وخت تېرېږي تر هغه وخته پورې چې هغه وفات کېږي، پر هغه باندې دا فرض دی چې همداسې ساتنه وکړي او نفقه یې ور برابره کړي او د دوی ټولې حلالې غوښتنې ورپوره کړي. بیا نو کله چې هغه وفات کېږي د هغه تر وفاته پورې خو د ده سره نو بیا د دې هغه زوی چې د هغوی دا مسؤل دی چې هر څه یې ور برابر کړي. ولې په اسلامي شریعت کې یو نجلۍ ته یوې ښځې ته هېڅ ډول سره هغه تمه بل د بل چا کولو لپاره نه ده ور پیدا سوی، یعنې هېڅ داسې خالیګاه نشته په دې کې چې نجلۍ راولاړ سي او د دغو خلکو څخه ما سوی یو بل چا ته تمه وکړي د نفقې. هغه وخت کې د جهالت زمانه و، په هغه وخت کښې توقع او تمه د پلار و د خاوند و د ورور و د زوی و د دې شیانو څخه نه کېدله، ولې د باندې به دوی غوښتنه کول د یو بل چا څخه او اجنبیان خو نو هم ټولو ته معلوم دي اجنبیان چې څه غواړي بیا خو نو دلته فساد راځي او بیا دوی هم ځینې هغه لکه څنګه چې الله پاک هم وایي تمه و توقع کوي. نو په دغه ډول سره د جاهلیت په زمانه کې خو حالت په داسې ډول سره و، نو بیا الله پاک هم مؤمنانو ښځو ته وفرمایل خصوصا کوم چې په آیات په سر کې هم راغلي دي لستن کاحد من النساء، تاسې نه یاست لکه یو د دغه نورو ښځو، دا نورو ښځو به رقم تاسې نه یاست، تاسې باید چې هغه ښځې
یو څه لږ څه کوي تاسې باید هغه ډبل شوالي وکړي. یعنی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى واقمنا الصلاة، او تاسې قایم کړئ صلات کوم چې هغه د بدني او عبادت څخه دی، واتینا الزکاة واطعنا الرسول واطعنا الله ورسوله، او زکات ورکړئ او د الله او د رسول اطاعت وکړئ. یعنې دغه شانو د صلاتو د زکاتو د الله او د رسول د اطاعت د دغه نورو ښځو یا د نورو خلکو څخه باید اهتمام و، هغه فوکس باید ستاسې د نورو څخه زیات پر دې باندې، ولې تاسې د نورو څخه جلا یاست، ځکه چې موقف مو دلته دا دی چې تاسې زوجې مطهرات یاست د الله د رسول. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس واهل البیت ویطهرکم تطهیرا. په تحقیق سره انما یرید الله، په تحقیق سره الله پاک اراده لري لیذهب چې لرې کړي یا یې ایسته کړي عنکم له تاسې څخه رجس ګناه اهل البیت یې د اهل بیت یا د رسول الله سلام کورنۍ، ویطهرکم او تاسې پاک کړي تطهیرا په پاکولو سره. نو دغه تطهیر او د پاکوالی دلته هغه ظاهري پاکوالی نه دی، تهذیب النفس و اصلاح تصفیة القلب دی کوم چې دغه اصلاحات هم استعمالیږي د دې لپاره، یا د باطن تزکیه ده، یا دغه د انسان د بدن د قلب او د خپل زړه او د افکارو پاکوالی دی. نو دغه هر څه به الله عز وجل تاسې ته هدیه کړي، تاسې ته به الله پاک دغه هر څه درکړي. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. نو تاسې یادوئ واذکرن او تاسې وایست ما هغه څه یتلی کوم چې ویل کېږي تلاوت کېږي فی بیوتکن ستاسې په کورو کې من آیات الله د الله د آیاتونو څخه والحکمت او د حکمت څخه بعض تفاسیرو د الله د رسول احادیث ذکر کړي دي. ان الله کان لطیفا خبیرا، الله پاک په رښتیا سره ښه خبردار ساتي. نو الله پاک هم دلته فرمایي کوم آیاتونه چې تاسې په کورو کې ویل کېږي یا دغه کوم احادیث دا تاسې په خپلو کورو کې عام کړئ، دا تاسې د الله د قرآن ستاسې په خپل کورو کې دغه پلوشې او دغه رڼاوې او دغه انوار د قرآن تاسې په خپلو کورنیو کې زیات کړئ، په خپلو کورونو کې تفاسیر، په خپلو کورونو کې آیاتونه احکام د الله عز وجل او دغه احادیث د دوی وینه په خپلو اولادو او په خپلو کورنۍ د نور او د ښایست او د جمال څخه ډک کړئ. نو د نن ورځې آیاتونه هم پر دې ځای بس کوو. الله عز وجل دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. الله پاک دې زموږ ټول کورنۍ، ټول فامیلونه، زموږ جامعه د قرآن د آیاتونو، د قرآن د پلوشو او د انوارو څخه ډکه وګرځي، او الله دې هغه ټوله هر څه چې زموږ په ټولنه کې روان دي هغه دې الله پاک د الله د احکامو مطابق وګرځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم ورحمة الله.